د مزار شریف ښاروالۍ د دویمې ناحیې امریت وایي چې په تیر یو کال کې له بېلابېلو برخو څخه 30 میلیونه افغانۍ عواید راټول او د لا زیاتو پراختیایي پروژو د پلي کېدو په موخه یې د اسلامي امارت خزانې ته سپارلي دي. د یادې ناحیې یو تن مسؤل د دغه خبر په تایید سره زیاتوي چې سږکال د عوایدو راټولولو لپاره 88 میلیونه افغانۍ حد ټاکل شوی دی. سال گذشته عواید ما 36 میلیون بود جمع آوری کرده بودیم و امسال در سال مالی 1403 تارگتی که به ما داد 88 میلیون است. ما سعی تلاش زیاد داریم که بخیر 88 میلیون جمع آوری بکنیم و تارگت خود پوره کنیم. ورته مهال ښاغلی وهاب زاده د اسلامي امارت له لوري د صفایي جرمې له معافیت څخه هم خبر ورکړ او ټینګار یې وکړ چې هڅه کوي ترڅو د یادې ناحیې اوسیدونکو ته د عوایدو راټولولو په برخه کې لا زیاتې اسانتیاوې برابرې کړي. سابق بود صفایی جریمه داشت، در امارت اسلامی جریمه را معاف کردن که مردم همکاری میکنیم. کسایی که نمیتونن صفایی را پرداخت کرده او را کچ قسم میکنیم و تشویق میکنیم بیاین که صفایی خود تحویل بکنن. د یادولو وړ ده چې دویمه ناحیه د مزار شریف ښار یو له مرکزي ناحیو څخه شمیرل کیږي چې 15200 په شاوخوا کې استوګنیز کورونه او سوداګریز مرکزونه پکې شتون لري.